سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړی استازی وایي یوازې بین الافغاني خبرې کولی شي په دغه هیواد کې شخړې ختمې کړي. تدامي چې اماماتو تېره ورځ امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې وویل د سولې په برخه کې د تېر یوه کال هڅو په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیلهمندي ډېره کړې او په نږدې وخت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلېدو هم ټینګار وکړ. ښاغلي اماماتو همداراز په ډاګه کړه چې د سولې په هره هوکړه کې باید بشري حقونه، بنسټیز حقونه او د رسنیو او بیان ازادي په پام کې ونیول شي. نوموړي د افغانستان شخړې د حل لپاره د سیمې هیوادونو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو رول مهم او باثباته افغانستان د ټولو په ګټه وباله. له دې سره سم ملګري ملتونو په افغانستان کې د رڼو او ټول شموله ټاکنو ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو تېره ورځ امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې زیاته کړې چې له ټاکنو وروسته تر ټولو سخته چاره د ماتې قبلول دي، خو په وینا یې د ولسواکۍ په بهیر کې د دولت جوړونې تر ټولو مهم اصل همدا دی. ټاکل شوې د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې د تلې پر شپږمه ترسره شي. د امریکې ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کړ. ویل کېږي چې د نوموړي د ګوښه کولو پرېکړه وروسته له هغې وشوه چې له طالبانو سره د خبرو پر سر په سپینه ماڼۍ کې اختلافات رامنځته شول او د ډېریو په باور جان بولټن له طالبانو سره د خبرو مخالف و. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ باید خپل د ملي امنیت نوی سلاکار هم وټاکي. د ملي دفاع وزارت پیژندتون تېره شپه په یو راکټ سره په نښه شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي یاده ودانۍ چې د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موقعیت لري تېره شپه څه باندې 12 بجې په یو توغندي سره په نښه شوی دی. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یادې ودانۍ یو دیوال زیانمن شوی او نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. څارګره ملي اداره وایي د ارزګان په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو 4 پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې تر ځمکې لاندې 3 تونلونه، یو موټر بم، تبلیغاتي پاڼې او نور پوځي تجهیزات هم له منځه وړل شوي دي. په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې لړ کې چاته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. او د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 6 طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په دې بمباریو کې د یادې ډلې یو موټر، 3 موټرسایکلونه او یو اندازه وسله هم له منځه تللې ده. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي په دې بمباریو کې د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.